په پاکستان کې په یو ګیسټ هاوس یعنی مهمانخانه باندې پولیسو چاپه وهلې ده چې هلکان او جینکۍ یې یو ځای نیولي دي. دوی یې په کم حالت کې نیولي دي او اوس څه وایي ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې دغه ویډیو او ټول معلومات در سره شریک کړم. دوستانو کله چې واده مشکل شي او رواجونه ډیر شي نو بیا فحاشۍ او بېحیایي عام کیږي تر دې حده چې زنا هم بیخي یوه عامه خبره شي. مونږ که په خپله ټولنه نظر واچو نو زمونږ پښتنو هم ودونو ته دومره رسم او رواجونه جوړ کړي دي چې نوي کول ته واده کول دومره مشکل شول لکه اسمان نه ستوري راکوزول چې اوس د خپل شهوت سړولو لپاره له مختلفو لارو کار اخلي او په دې ګناه کې د هلک او جینۍ مور او پلار برابر شریک دي ځکه چې هغوی د خپل رسم او رواج پوره کولو لپاره د بچو ودونه په وخت نه کوي. دوستانو اگر که دا خبر د پښتنو د سیمې نه دی خو د عبرت لپاره تاسو سره شریکوم چې په پاکستان لاهور کې په یو ګیسټ هاوس یعنی مهمانخانه کې پولیسو چاپه وهلې ده چې 38 هلکان او 19 جینکۍ یې په داسې حالت کې نیولي دي چې د شرابو او آیسو په نشه کې د ډانس یعنی ګډاګانو پروګرام جوړو چې پولیسو ونیول. پولیس وایي چې دغه جینکۍ د پاکستان بېلابېلو علاقو سره تعلق لري او کله چې دوی ونیول شول ټول د شرابو په نشه کې مست وو. د فحاشۍ خورولو دغه ګروپ چې هلکان او جینکۍ پکې شامل دي د لاهور ښار ریونډ علاقې سره نږدې پولیسو نیولي دي چې ورسره یې شراب آیس او نور نشهیي مواد او ساوند سیسټم یعنی د سندرو وغیره سامانونه هم نیولي دي. پولیس وایي چې د دوی خلاف مو مقدمه درج کړې ده او سخته کاروایي به ورسره وکړی شي. دوستانو دا دعا به کوو چې الله تعالی دې زموږ اهل اولاد او موږ تاسو ټول له دغسې حالت څخه وساتي. تاسو د داسې فحاشۍ په اړه څه نظر لرئ چې د دې ذمهوار څوک دي؟ آیا مور پلار یې ذمهوار دي چې د بچو په وخت واده نه کوي او که بل څه وجه ده؟ کمنټس کې را سره خپل نظر خامخا شریک کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بل ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.